سورة عبس وتولى دیرشتم سپاره ده اول نمبر آیات ده. دې سورت ته سورة الاعمى هم ویل کیږي او سورة الصاخه هم. اعمى ورته دې وجې نه ویل کیږي چې ذکر د اعمى پکې راغلی، الاعمى ړوند ته ویل کیږي. او د صورت مقصد هم دا دی چې دوه ډلې دي، یوه ډله د جنت والا ده او یوه ډله هغه د جهنم والا ده. دنیا کې هم دغه شان دوه ډلې دي، یو د الله نه ویریدونکي خلک دي او یو غافل خلق دي چې د الله نه یریږي. خلاصه هم دا ده چې مسلمان به ځان کې نیک اعمال پیدا کوي او د بدو اعمالو نه به ځان ساتي. رب العالمین فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم او خاص رحم کوونکی. عام مهربان دی په دنیا کې په کافرانو په مؤمنانو باندې او خاص رحم کوونکی دی په آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې. مومنان به جنت ته بوزي او جهنمین کافران دا به دوزخ ته بوزي. رب العالمین عبس وتولى ان جاءه الاعمى. دا آیتونه دا اول آیات نواخله تر د لسم آیات پورې. فأنت عنه تلهى. عبدالله ابن ام مکتوم یوړون صحابي و، داغه باره کې نازل شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریشو مشرانو او غټانو خلکو سره ناستو. د عایشه رضی الله عنها روایت ده، وی د غړون کس راغی عبدالله ابن ام مکتوم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو فرمایل ارشدنی، ماتم د دین باره کې معلومات راکا. وعنده من عظماء المشرکین، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د مشرکانو د قریشو مشران ناس و هغوی ته دعوت ورکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر. نبی علیہ السلام به د مشرکانو طرف ته مخ اړو، ځکه نبی علیه السلام ډیر حریص په دعوت باندې چې دا خلک هم اسلام راوړي او غټ خلک دي، که دوی کې یو قسم اسلام راوړو پوره قومونه هغه مسلمانیږي. خو ده تپوسونه شروع کړل. نبی علیه السلام به کله یو طرف ته مخ واړو کله بل طرف ته. نو الله رب العالمین دا آیتونه راولېږل خپل پیغمبر ته، طریقه د دعوت ورته رب العالمین ښایي چې پیغمبره داسې مه کوه، دغه کافر دي مشرکان دي، دغه به ایمان راوړي یا به را نه وړي، او کری نه وړو وما علیک الا یزکا، پتا باندې څه وبال نشته، څه ګناه نشته. او دا ړوند سړی چې راغلی دی د ده په زړه کې خشیت دی، ویره ده، دا غواړي چې اسلام قبول کړي. مفسرینو لیکلي دا صورت چې دا مکی صورت دی، په دغه وخت کې
د عبدالله ابن ام مکتوم لا اسلام هم نو راوړی. بعضو مفسرینو لیکلي چې دا به اسلام راوړي، ستا دا وعد دا به ورته فایده ورکي. ابن زید په نامه باندې یو مفسر دی، هغه دا ویلی دی چې اسلام د لا نو راوړی. نو رب العالمین طریقه د دعوت بیانوي په دې آیاتونو کې. خپل پیغمبر ته وایي چې کم سړی کې رغبت و هغه سړی له ټیم ډېر ورکوه. نو رب العالمین فرمایي عبس وتولى، عبس خپشو پیغمبر وتولى او مخې وګرځو د غړون صحابینا ان جاءه الاعمى، د دې وجنا چراغ نبی علیه الصلاة والسلام ته الاعمى ړوند. عبس اصل کې ویل کېږي د تندې چې سړی سره ترش کی دا چلو کی، او د نبی علیه الصلاة والسلام دا خفګان چې دا په دې وجه چې تلک صبر وکړه چې دا غټ خلک چې دي چې دوی اسلام راوړي اسلام قبول کی. ورب العالمین ته پته وه چې هغوی کې انابت نشته، نو ځکه رب العالمین خپل پیغمبر ته دا آیتونه راولېږل. عبس خفشو وتولى او مخې وګرځو نبی علیه السلام ان د دې وجې نه جاءه الاعمى چې کله راغی دته الاعمى ړوند صحابي. او نبی علیه الصلاة والسلام ناستو په مجلس د عظماو د مشرکینو کې. د مشرکینو هغه غټان غټان خلک چې وو د هغوی مجلس کې ناستو، هغوی ته دعوت ورکو. نو دی راغی تپوسونه شروع کړل. نو ځکه ته نبی علیه السلام لږ مخ به یو طرف ته بل طرف ته واړو. وما يدريك لعله يزكى، او څه شي پویه کو تعالی رأی پیغمبره لعله یزکا چې کېدې شي د غړون کس یزکا پاک بشي د ګناهونو نه. د یزکا معنا مفسرین کوي لعله یسلم، کېدې شي دا اسلام راوړي دا ړوند. دا تزکا یزکا ابن زید او عکرمه رضی الله عنه دا غوی تفسیر دا چې قرآن کې کله تزکیه ذکر کېږي مراد تینا اسلام دی. لکه قرآن کې الله پاک فرمایي وذلک جزاء من تزکا، بدله د هغه چا د من اسلم. وما يدريك لعله يزکا په معنا د اسلم سره یسلمو چې اسلام راوړي. وما عليك الا يزکا دا تزکیه چې دا ټول د اسلام باره کې قد افلح من تزکا چې اسلام کې داخل شوی وي. هغه به ویله والتزکی فی القرآن الاسلام، تزکی چې په قرآن کې راځي مراد تینا اسلام دی. نو معنا به داسې ده وما یدریک او څه څیز پویه کو تعالی رأی پیغمبره لعله یزکا چې کېدې شي د اسلام راوړي پاک شي په اسلام باندې اسلام راوړلو باندې. او یذکروا فتنفعه الذکرى، او یذکروا یا به نصیحت واخلي فتنفعه نو فایده به ورکړي دته الذکرى نصیحت. که پوره اسلام کې داخل نشي لږې خبرې به پې اثر وکړي، زړه به لږ نرم شي. یزکا او یذکرو تزکیه معنا داره چې زړه به صفا شي، او یذکرو معنا داره چې ظاهر به د ګناهونو نه پاک شي، چې ګناه ته نږدې کېدو الله به را یادوي ځان ته. نو ستا خبرې دا به ورله فایده ورکړي. علماو لیکلي دي چې یا به ټول اسلام کې داخل شي او یا به ستا خبرې به یې په یاد وي، سوچ به پې وکړي، وروستو به اسلام راوړي. ولو بعد حین
اما من استغنا فانت له تصدى. اما من استغنا، هر چې هغه څوک دی من استغنا چې ځان یې بې پروا کړی، فانت له تصدى، نو ته هغې ته ورمخکې کېږي، تصدى ورپېش کېږي. دا کوم چې بې پروا خلک دي، استغنا معنا دا ده چې په خپلو مالونو باندې، په خپلو عقیدو، په خپلو کفرونو باندې د دین نه بې پروا دي، پروا یې هم نشته دی، او ته هغې ته وړاندې کېږي د الله پیغمبره، او هغوی اسلام نه راوړي او کری نه مړو، په تا څه وبال نشته دی. خو چې دا کم سړی درله راغلی او په اخلاص دې له ټیم ورکوه. وما عليك الا يزكى، او نشته دی په تا باندې ګناه، الله يزكى که نشي دی پاکه. څوک دغه غافل سړی، دغه مستغني سړی چې کم سړی هغه د دین نه ځان بې پروا ګڼي، کم سړی په خپل مال او دولت باندې اکتفا کوي او تکبر کوي، نو پتا باندې ثوابال نشته پیغمبره که دوی ایمان را نوړي، دوی اسلام را نوړي. وما عليك الا يزكى، یعنی تسلی د نبی علیه الصلاة والسلام ته چې پتا ثوابال او ګناه نشته دی. واما من جاءك يسعى، او هر چې هغه څوک دی جاءك چې راغلی تا ته ای پیغمبره، یسعى چې منډې وهلې، وهو یخشى وغیر کوي، یسعى کوشش کوي، طلب د علم اسلام باندې ځان پویول، په دې کې کوشش کوي، او په زړه کې خشیت هم شته. خشیت ویلی کېږي هغه ویره چې د الله رب العالمین عظمت پکې هم وي، هر هغه ویره چې په زړه کې پرته وي او ستا په زړه کې د هغې عظمت هم وي چې ته له چا نه یېرېږي. علمای مثال داسې بیانوي لکه د پلار نه یره. اوس عام د کلي د یو سړي نه سړی یېرېږي، خو زړه کې عظمت او لویوالی او قدر نه وي د هغه سړي د بدماش، او خپل پلار نه داسې یوه یره ده چې واپس د پلار احترام هم دی. نو د رب العالمین نه به ستا په زړه کې داسې یره وي چې هم به د رب تعظیم او لویوالی په زړه کې برقرار وي، زړه کې به د الله عظمت هم وي. دا آیتونه واما من جاءك يسعى دین مراد د غړون صحابي عبدالله ابن ام مکتوم دات مراد دی. فانت عنه تلها، نو ته د هغې نه ای پیغمبره تلها غفلت کوې، بې پروا کېږي. یعنی دوه ډلې دي، یو طرف ته مشرکان دي، د هغوی مجلس کې ته ناست دي، او دغه مشرکان ایمان نه راوړي او که رایې نه وړو تا باندې ثوابال نشته. او کوم سړی چې ډېر په طلب سره دین سره په مینه باندې هغه راغلی دی، د هغې نه مخ ماړوه. نو دا طریقه د دعوت او دارنګې طریقه د تبلیغ الله شوه چې د چا د مال نه، د چا د مشرۍ نه مه متاثره کېږئ، دعوت ټولو ته یو شان بیانوئ. رب العالمین فرمائی کلا انها تذکرہ. په دې آیات کې الله رب العالمین چې وما علیک الا یزکا، هیڅ ګناه نشته په تا باندې، الا یزکا که دوی پاک نشي. مراد نه دا کافرانه، مراد نه دا دی چې ای پیغمبره ته صرف دعوت کوه، که مني او که نه مني په دې باندې تا الله رب العالمین نه رانیسي. سوره بقره کې داسې آیات تېر شوی، لیس علیک هداهم ولكن الله یهدي من یشاء وما على الرسول. سوره نور کې الله فرمایي وما على الرسول الا البلاغ المبین. کلا انها تذکرہ، کلا دا سنه پکار، انها تذکرہ یقینا دا سورتا، یقینا دا آیاتنا تذکرۃ نصیحت دے. یعنی فرق د غنی او د فقیر ترمنځ مکوا،
ټولو ته یو شان دین بیانوه. قرآن د ټولو د پاره که څوک ترې نصیحت اخیستل غواړي ټول ترې نصیحت قبلولی شي د دې قرآن نه. فمن شاء ذکره نو هغه څوک شاء چې خوښه شي ذکره یاد دې کړي دا کتاب ذکره یاد دې کړي دا کتاب. د قرآن نه د وعظ واخلي. قرآن د وعظ کتاب دی. قرآن کلاو که چا ته کښېنه یو عالم ته کښېنه نو دا قرآن په سړي باندې اثر کوي. د دې نه سړی نصیحت اخیستی شي د دې نه سړی پند اخیستی شي. فی صحف مکرمه لیکلی شوی دی په پاڼو د عزت والا کې دا قرآن. لیکلی شوی دی په پاڼو د عزت والا کې دا قرآن. مکرمة عزت والا صحف پاڼې مراد د دې نه چې دی هغه ملائکو سره چې کوم صحیفې دي په هغې کې دا قرآن لیکلی شوی دی. مرفوعة پورته کړی شوی دی. مطهرة پاکې ساتلی شوی دی. پاکې ساتلی شوي. قدر او شان ډېر لوی دی. مرفوعه معنا اوچت شان والا دی. وم اسمان کې دي. مطهره معنا د شکونو او شبهاتو نه پاک دي. د شیطانانو لاسونه دې ته نه رسېږي. کمې زیتې په دې کې نه راځي د هغې نه محفوظ دي. مطهره معنا دا ده. بأیدی سفره په لاسونو د لیکونکو ملایکو کې دي. سفرة لیکونکې ملایکه د هغوی په لاسونو کې محفوظ پراته دي. سفره د سافر جمع ده لیکلو ته ویلی کېږي. یعنی ملائکو لیکونکو په لاسونو کې دا صحیفې محفوظې هغه پرتې دي. او سفره د ملائکو ته سفرم ځکه وایي چې دا د الله سفیران هم دي. سفیر ویلی کېږي د یو چا پیغام بل ته لیږل. لکه دا ملکونو والا یو سفیر په بل ملک کېنولی وي د هغې خپله ځای وي. وجه دا ده چې د هغې د ملک بادشاه خبره دلته راوړي د دې ملک بادشاه خبره هلته رسوي. ملائک هم د الله پیغامونه رسوي مخلوقاتو ته پیغمبرانو ته د الله پیغام رسوي. کرام عزتمندین بررة نیکانا داسې ملائک دی سفرة چې لیکونکي دي. کرام د عزت والا دی. بررة او نیکان دی دا ملائکه. یعنی خیانت د الله په کتاب کې نه کوي. دروغ نه وایي دوی. څه معنی چې الله رب العالمین مقرر کړي وي هغه احکام او هغه حکمونه ټول هغه خپلو بندګانو ته یعنی د الله رب العالمین بندګانو ته صحیح صحیح رسوي. ملائکې قرآن کې راغلی دی سورة التحریم کې لا یعصون الله برر معنا دا چې نیکان دي. نیکان څه ته ویلی کې لا یعصون الله دوی نافرماني نه کوي د الله تعالی په هغه څه کې چې الله ورته امر کړی. ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون د څه چې ورته امر کېدی شي هغه ټول عملي کوي. قرآن د داسې خلکو لاس کې دی. علماء لیکلي امام ابن کثیر رحمه الله ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. لکه څنګه چې د کومو ملائکو سره دا قرآن صحیفې پرتې دي نو هغوی نیکان دي. صفت هم دا ده چې د رب العالمین د یو حکم هم خلاف نه کوي یوه ګناه هم نه کوي. هم دغه شان چا چې دا قرآن زده کړی په سینه کې قرآن پروت دی حامل القرآن دی په قرآن باندې پوهېږي قرآن یې زده کړی دی نو هغه به هم دغه شان د ملایکو غوندې صفات په ځان کې پیدا کوي. ځکه قرآن د عزت کتاب دی او انسان ته پې عزت میلاویږي هله چې قرآن پې باندې عمل وکړي. او داسې چې په قرآن څوک عمل نه کوي نو هغه سلزل عالم هم شي او قاري هم شي نو بیا هم د مخلوق په وړاندې سپک وي او هم د خالق د رب العالمین په وړاندې. قتل الانسان ما اکفره من ای شیء خلقه. په دې آیات کې الله رب العالمین اوس سخت رټنه ورکې هغې خلکو ته
چې هغه دا قرآن نه مني، د قرآن خلاف کوي، کافران دي. رب العالمین فرمائی قتل الانسانو، تبادشی انسان، انسان نه مراد کافر انسانا. ما اکفره، څومره غټ کافر دی دا انسان، تعجب دی د دې کفر ته، ولې دی کافر وګرځېدو. انسان تباشي سره د دې دومره دلایلو، سره د دې قرآن د نزول، او ته بیا هم کفر کوې په رب العالمین. او الله رب العالمین نه انکار کې، د الله د کتاب نه انکار کې، نو تباشي. قتل الانسانو دا یا دعا ده، دعا نه مراد موږ تاسو پښتو کې ورته خیره وایو، چې الله دې تباه کړي هغه سړی چې غټ کافر دی. او دویم دې ته اخبار هم ویلی کېږي، یعنی داسې خلک به تباه کېږي چې کوم کافران دي، هم دنیا کې او هم په آخرت کې، ځکه سوچ نه کوي. من ای شیء خلقه، د څه شي نه خلقه پیدا کړی دی د لره الله تعالی. لږ خو سوچ وکړه ته د څه نه پیدا یې، او څومره غټې غټې دعوې کې، څومره غټ کفرونه کې، او پیدا یې د څه نه یې، پیدا د ډېرو کمزورو اوبو نه یې، مهین کمزورو اوبو نه پیدا یې. من ای شیء خلقه، انسان ته خو پته ده چې زه د څه شي نه پیدا یم. دا وګوره سوالیه نشان کې دی کې توبیخ وي ډېر زیات. لږ خو سوچ وکړه ته آخر پیدا د څه شي نه یې، ته د چا بچی یې، ته ځان درته معلوم دی. یعنې دا ټول داسې سوالونه چې سړی متوجه شي چې یاره دا خبره ډېر د اهتمام والا ده. رب العالمین واپس جواب کوي، من نطفتن، پیدا کړی دی د لره الله تعالی، من نطفتن، د نطفې نه پیدا کړی. نطفې نه مراد هغه اوبه د پلار او د مور، یخرجو من بین الصلب والترائب، وروسته به راشي په سورة الطارق کې، هغه اوبه چې هغه د پلار د ملا نه او د مور د ترائب سینو نه دغه اوبه راوځي، او د هغې نه انسان جوړیږي. من نطفتن خلقه، پیدا کړی دی د لره رب العالمین. فقدره، نو اندازه کړی دی. قدره اندازه کول معنا دا ده اندامونه ولا برابر برابر هغه پیدا کړي دي، ښی لاس، ګس لاس، سترګې، غوږونه، پوزه، څومره په ښایسته انداز باندې. همدا کافر انسان دی، ځان کې سوچ وکړي الله ته خو اسانه وه چې دا پوزه ولا په دې څټ کې راخېجولی، او دا سترګې چې کوم وې دا یې په شاته په دې څټ کې وې. خو رب العالمین څومره ښایسته پیدا کړی دی، او ته بیا هم کفر کې نه. لږ غوندې سوچ کوه په خپل دې تخلیق کې، په خپل پیدایش کې. یا فقدره، اندازه کړی رب العالمین د ده دپاره د ژوند ټول اسباب، تقدیر کې ورله لیکلی دی، رزق یې ورله لیکلی دی، عمر یې ورله لیکلی، دا ټول رب العالمین کړي او پیدا کړی دی د دغه نطفې نه. ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره، ثم السبیل، بیا لار رب العالمین یسره اسانه کړی دته. ثم السبیل یسره، لارې ورته اسانه کړې. څه مطلب؟ د مور په خېټه کې چې دی و د راوتلو لار ورته الله رب العالمین اسانه کړه. علماو لیکلي دي، مفسرینو، او اوسنی تحقیق هم دا دی، دا ماشومه چې د مور په خېټه کې وي دا خپې لاندې وي او دا سر یې بره وي د معدې طرف ته وي ماشوم. کله چې دا پیدا کېږي دا الټه شي، چې الټه شي دا سر یې مخې ته شي او خپې شاته شي، نو بیا صحیح راوځي. که چیرې داسې وی چې دا خپه اول راوتلی، نو بیا انسان ته په راوتلو کې هم تکلیف او مور ته به هم تکلیف، ځکه داسې روغ به نشي راوتلی. نو رب العالمین فرمایي چې پروتي نه همیشتې دغه شان چې سر یې بره وي، بیا په راوتلو په وخت کې چې کله دنیا ته راځي الله ورته لار اسانه کړي. ثم السبیل یسره، دویم تفسیر علماو دا کړی، ثم السبیل یسره، بیلار د هدایت الله رب العالمین د تاسانه کړی دا. هدایت ورته ښودلی دی چې دا قرآن دی، که اوس زده کې نو زده یې کا. سورة الانسان کې رب العالمین فرمای انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یقینا موږ درته ښودلی د دې انسان ته لاره، هغه سیده لاره چې هغه جنت ته تللې ده. خو د انسان خوښه ده چې یا دا شاکر جوړیږي او که کافر جوړیږي، شکر گزار جوړیږي که ناشکره جوړیږي. خو دلته د سیاق او د سباق نه
همدغه معنا راجحه ده چې انسان چې د مور نه پیدا کیږي دغه لارو ته الله اسانه کړې ده. دا ټول د الله رب العالمین نعمتونه دي او بیم دا انسان کفر کوي. ثم اماته فاقبره، ثم اماته بیا یې مړ کړی دی دا انسان، فاقبره نو قبر ته یې بوتلی. مړ کې دا انسان څوک یې مړ کوي؟ رب العالمین. فاقبره نو قبر ته یې بوتلی. اقبره معنام دا ده چې بیا دا انسان په خپله باندې نور انسانان په خپلو لاسونو باندې په قبر کې هغه دفن کړي. الله رب العالمین هم دا امر کړی دی چې انسان مړ شي نو دفن یې کوي په واسطه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام چې به کله مړی وشو فورا صحابه کرامو ته به ویل چې ورشئ قبر وکنئ او زر زر دا مړی یوسئ او ښخې کوي. نو دا ټول ترتیب دا الله رب العالمین برابر کړی دی. ثم اذا شاء انشره، بیا چې کله وغواړي رب العالمین انشره راوچت بکړي دی انسان لرا. چې کله رب العالمین وغواړي قیامت قائمیږي دا انسان به بیا راپورته کړي. نو ګورئ په دې آیتونو کې ذکر دی ټول چې د کفر هغه اسباب نشته. ولې ته کفر کې انسانه؟ لږ شان سوچ وکړه، لږ شان فکر وکړه. سبا له ورځ د قیامت را روانه ده، بیا به د رب العالمین راپورته کوي. دا چې کله دویمه شپېلۍ ووهلی شي نو انسان به دوباره بیا راپورته شي. کلا لما یقض ما امره، کلا یقینا لما یقض ما امره، چې نه دی پوره کړی د انسان ما امره، ما هغه حکم امره چې حکم ورته کړی الله تعالی. هر انسان چې د الله حکم یې نه دی پوره کړی، یا مراد د دې نه کافر دی چې د الله حکم یې بالکل نه دی منلی، یا مراد ترې نه مسلمان او کافر دواړه دي چې الله ورباندې څه فرض کړي هغه ټول یې پوره نه دی ادا کړي. لما یقض ما امره، سوچ وکړئ دې ته چې مسلمان هم دی نو د الله صحیح حق ادا کولی شي. ډېر فرایض د انسان نه پاتې، ډېر اوامر ته پاتې وي. دواړه ترجمې صحیح دي. فلینظر الانسان الى طعامه، وس رب العالمین انسان را بلی چې لږ تفکر وکړه، لږ سوچ او فکر وکړه، په خپل خوراک کې سوچونه وکړه. اول ورته رب العالمین وویله چې خپل پیدایش کې سوچ وکړه چې ته د کوم ځای نه پیدا یې او څنګه رب العالمین پیدا کړی. مرګ ته دې سوچ وکړه. دا ټول تعلیم درته رب العالمین درکړی. که دومره لرې سوچ دې نه ځې په دې خپل خوراک کې سوچ وکړه چې ما ته د دې خوراک بندوبست دا د کوم ځای نه شوی او چا کړی، بیا به هم په ته کافر نشي او کفر به ونه کړې. خو که سوچ انسان وکړي نو رب العالمین فرمایي فلینظر الانسان، نو ودې ګورې دا انسان الی طعامه، خپل خوراک ته، خپل خوراک ته وګوره، خو د عبرت په نظر ورته وګوره. عبرت په نظر باندې چې وګورې بیا انسان هغه راجع کیږي، راواپس کیږي الله رب العالمین ته. انا صببنا الماء صبا، چې یقینا موږ راتوی کړي دي الماء اوبو لرا صبا پراتوی کولو سره. صب الماء دې ته ویل کېږي چې سمې ډېرې رابېږي، لکه د اسمان نه سمې ډېرې اوبه الله رب العالمین را نازلوي. دا اوبه ستا د طعام چې تا ته میلاویږي په دې ډېر ادوار تیر شوي. بره د اسمان نه باران راکته شي، هغه باران په وجه باندې په دې ځمکه کې تیغې تخمونه راوخیږي، د هغې نه رزق جوړ شي، هغه به تیار کړی شي. دا ټول څوک کوي؟ دا رب العالمین کوي. نو تعالی طعام په حقیقت کې الله رب العالمین درکوي او بیا دومغه الله تعالی نه ته انکار کې. رب العالمین فرمایي انا صببنا الماء صبا، چې یقینا راتوی کړي دي مونږه اوبه د باران صبن په راتویولو سره. ډېر باران ته اشاره ده، مطرن، هغه باران چې هغه ډېر زیات وي. ثم شققنا الارض شقا، بیا اوچوله مونږه الارض ځمکه شقا په چولو سره. باران راتوی کو بیا دا ځمکه اوچو. ځمکه څنګه چوي؟ د ځمکې د چاودېدو نه مراد
چې کله دا تیغې دا تخم دا په دې ځمکه کې راخیږي نو دا ځمکه کې خیال هم کړی په دې کې چا وشي دا څوک کوي دا رب العالمین کوي فانبتنا فیها حبا نو رب العالمین فرمای نو زرغون کړي دي مونږه فیها په دې ځمکه کې حبا هغه دانو لره دا مونږ را زرغونو دا حیات او دا ژوند په دې بوټو کې په دې نباتاتو کې دا مونږه اچو ستاسو دپاره انسانانو نو دانیم پکې راوټوکو وعنبا او انګور وقضبا او دارنګې ترکارینې قضبه ویل کېږي دا سبزیجات دغې ته لکه سبزي وغیره علماو لیکلي قضب خپله معنا د قطع کټ کول چې یو شی یو ځل ورېبي او دوباره چې بیا راخیږي لکه عام دا جرجیر شو ګندنه شوه پیاز شو شوتل شو دغې ټولو ته ویلی کېږي قضبا ترکارینې سبزیانې دام الله رب العالمین په دې باندې او عنب کې اشاره ده دا غټ غټ بوټي دام الله رب العالمین پیدا کړي حبا کې اشاره ده هغه بوټو ته چې هغه اوچت اوچت وي لکه عام د انارو بوټي او نور داسې اوچت اوچت بوټي وزیتونا ونخلا او را زرغون کړي دي مونږه په دې اوبو سره په دې ځمکه کې زیتونن زیتون معنا خونه ونخلا او د کجوري بوټي وحدائق او باغونه غلبا ګڼ ګڼه حدائق باغونه غلبا چې ګڼ ګڼ وي غلبا معنا هم دا ده چې ګڼ وي پاڼې یو بل ته نږدې وي دارنګې یو ځای وي دا بوټي دوه درې بوټي بعضې د باغونو ته چې لاړ شي په دې غرونو کې دا یو بوټی د دې بل بوټي په خوا کې وي بلکل د دواړو منځ کې لار هم نه وي داسې باغونه پې رب العالمین هغه را زرغون کړي دي په دې اوبو سره نو دا ټول د الله رب العالمین قدرتونو هغه نښې دي الله چا نه دی لیدلی خو په قدرتونو یې پېژني وفاکهة وابا وفاکهة او میوه وابا او گیاګانې ابا نه مراد گیاګانې هغه بوټي چې د میوو نه علاوه دی هغه ټولو ته اب ویلی کېږي او اکثر اهل علم لیکلي دي ابا هغه گیاګانې چې څاروي ته پیدې اخلي فاکهه معنا چې انسانان ته پیدې اخلي میوې شوې او کوم دا پاڼې ماڼې چې وي دغې ته ویلی کېږي ابا متاعا لکم ولانعامکم د پاره د فایدې ستاسو ولانعامکم او د پاره د څاروو ستاسو چې تاسو هم ترې فایدې واخلئ د دې میوو نه او ستاسو څاروي هغه فایدې واخلي د دې ګیاګانو نه فاذا جاءت الصاخه رب العالمین چې کله دا نعمتونه بیان کړل نو فورا انسان وګوره په دې نعمتونو کې صرف سوچونه فکرونه مه کوه چې صرف د دنیا شي او دنیا کې هغه ورډوب شي نه یوه ورځ را روانه د دې ټولو نعمتونو بیا تپوس کېږي رب کائنات فورا زمونږ ذهنونه اوس بوځي آخرت طرف ته فاذا جاءت الصاخه نو هر کله چې راشي الصاختو هغه غوږونه کڼونکې شپېلی هغه چغه چې راشي چې غوږونه به کاڼه کوي دې نه مراد هغه دویمه شپېلی ده چې دویمه شپېلی کله ووهلی شي د انسان د غوږونه به کاڼه شي په دغې سره به انسانان هغه به راجمع کولی شي یوم یفر المرء من اخیه په هغه ورځ باندې چې تښتي به المرء سړی من اخیه د خپل ورور نه داسې سخته ورځ ده چې ورور به د ورور سره ملاقات نه غواړي څومره خوږ شیز دی د خپل وروره خو ورځ د قیامت د سختوالي د وجې نه اول به د دې ورور نه سړی منډه وایي چې دې سره میلاو نشم د مور نه به منډې وهي د پلار نه به منډې وهي علماو لیکلي وجه دا ده چې ډېر حقونه چې خوړلی کېږي اکثره د کشرانو ورونو د ورور حق خوړلی کېږي بیا به وایي چې هسې نه حق رانه وغواړي بیا مور او پلار کمزوري وي د هغې حق ډېر خوړلی کېږي دارنګې د ښځې او د بچو حق بیا په اخره درجه کې اکثره سړی په خپله ښځه او په بچو مهربانه وي نو دا یې اخر ذکر کړله او دا به ترې منډې ولې وایي منډې به ځکه وایي چې د یو بل نه نیکي وانخلي داسې یوه سخته ورځ ده او دویم د دې وجې نه به منډه وایي په دې آیات کې ذکر دی چې دوی ته به فکر نه وي داسې یو غم به وي چې نه به د بچي ته فکر وي نه به د ښځې ته فکر وي
نه به د مور او پلار ته فکر او سوچ وي او نه به د ورور ته د هغې نه به هم سړی منډه اخلي خپل ځان په غم کې به وي یوم یفر المرء په هغه ورځ چې تښتي به المرء سړی من اخیه د خپل رور نه داسې یوه سخته ورځ ده و امه او د مور خپل نه و ابیه او د پلار نه و صاحبته او د ښځې خپلې نه و بنیه او دارنګې د خپلو زامنو نه به تښتي ولې به تښتي لکل امرئ د پاره د هر یو سړي منهم د دوی نه شأن یومئذ په دغه ورځ باندې یو فکر به وي شأن یو فکر به وي یو حالت به وي یو شان به وي یغني چې مشغول کړی به وي دا انسان هر انسان هغه به په خپلو خولو کې ډوب وي هر انسان چې دی هغه به د خپل ځان فکر ورسره وي په دغه ورځ باندې حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل دا حدیث بیان کو ویحشر الناس حفاتا عراتا غرلا دا ټول انسانان چې راپورته کولی شي د قبرونو نه خپې بله خپې به وي برمنډ به وي ناسونه ته به وي عایشه رضی الله تعالی عنها تپوس وکړي د الله پیغمبره ایبصر بعضنا بعضا بیا خو به مونږ ښکارو یو بل ته یو بل ته به راته ګوري خلکه یعنی زنانه حیانه کې هغې همیشه تپوس داسې وي چې قیامت په ورځ خو هغې مونږ ته بیا خلک به ګوري نبی علیه السلام د آیات ولوستو چې نه هر سړی به په خپل غم کې وي او د دې لنډ مثال په دې دنیا کې داسې دی الله دې مونږ او تاسو ټول د دې زلزلو نه وساتي خو د نن سبا دور کې زلزلې ډېرې زیاتې کېږي دا زلزله چې کله راشي هر سړی منډه واخلي د خپل ځان فکر ورسره وي چې خپل سر څنګه بچ کما او بیا چې زلزله لږه سخته وي نو دا زلزله دا هم د قیامت د سره یو قسم مشابهت لري نو دارنګې هر غم چې په سړي راشي هغه به ځان کې فکر وي خو داسې ورځ د وجوه یومئذ بعضې مخونه به په دغه ورځ باندې مسفرتون رڼا کوونکې به وي داسې خلک هم شته چې د مخ نه به رڼاګانې خیږي حدیث کې راغلی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان من عباد الله لاناسا بعضې بندگان د الله تعالی داسې چې وجوههم نور د مخونو نه به رڼا خیږي وهم على منابر من نور او د رڼاګانو په صوفو باندې به ناست وي په ورځ د قیامت باندې صحابه کرامو تپوس وکړو دا څوک دي د الله پیغمبره وای دا هغه خلک دي چې د الله دپاره د یو بل سره مینه محبت دی د دین په بنیاد باندې د اسلام په بنیاد د یو بل سره راشه درشه کوي د یو بل حال احوال اخلي لیدلی هم نه دی او مینه محبت یې ورسره شته دی داسې خلک دي داسې یو مثاله نور د نیکانو خلکو مخونه دا به رڼا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل امتین په دې رڼا باندې پیژني حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان امتی یدعون یوم القیامة غرا محجلین من آثار الوضوء زما د امت دا مخونه او دا خپې او دا لاسونه به په ورځ د قیامت باندې پړقا کوي داسې رڼا به ترې خیږي نو بعضې مخونه داسې شته دی چې د هغې به پړقېدونکې به وي رڼا والا به وي ضاحکة خندیدونکې به وي خندا به کوي مستبشرة خوشحاله به وي دنیا کې خو خلک اسې خنداګانې کوي زړونه ټول خفه خفه دي د چا یو خفګان او د چا بل خفګان اسې ظاهري خنداګانې خو په ورځ د قیامت دا نیکان خلک چې کمې خنداګانې کوي دا به د زړه د خوشحالۍ د وجې نه وي رب العالمین فرمایي ضاحکة خندیدونکې به وي مستبشرة زړونه به خوشحاله وي داسې خلک هم شته ووجوه او بعضې مخونه به یومئذ په دغه ورځ باندې علیها پاغی باندې بوي غبرتون دوړي به پرتې وي پاغی باندې مخکې مخونه و چې مخ به کلاوي رڼاګانې به کوي او داسې مخونه هم شته چې پاغی به دوړي پرتې وي ګرد و غباره خپه خپه به وي ترهقها قطره پټ کړي به وي هغې لره توروالي تک تور شوي به وي د بدو اعمالو د وجې نه به په دې دوړو دوړو کې پراته وي مخې ته لار به ورته سمه نه ښکاري د خفګان د وجې نه به داسې تک تور تور ښکاري اولئک دغه کسان چې دي الکفرتو کافران دي الفجرتو نافرمانه خلک دي فاجران دي کافران دي چې د الله حکمونه نه دي منلي چې عقیدې هم خرابې وي او عمل هم خراب و نو په مخونو به د دوی توروالی وي بیا
د توروالي سره قطره هغه توروالي ته ویلی کېږي چې شکل یې بدرنګه وي بدرنګه شکلونه به الله رب العالمین ورکړي د دوی د اعمالو د وجې نه. نو داسې مخونه به یې په ورځ د قیامت الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو د ټولو مخونه هغه سپین کړي په ورځ د قیامت باندې، او رب العالمین دې مونږ او ستاسو مخونه په تورو مخونو کې نه راولي.